په جمعې ورځ کاناډا کې زرګونه خلکو د هغه کاناډایي مسلمانې کورنۍ په ملاتړ لاریون وکړ چې په تېر اتوار ورځ پرې یو تن ګاډی ور وخېژاوه، 4 تنه پکې یې ووژل. پولیسو دا د کرکې برید بللی. زه ډېر ښه احساسوم چې خلک زموږ ملاتړ کوي. د اندازه نشي لګولی چې انسانان دومره ښه دي. دا یوه ډېره ښه یادونه ده او ته ګورې چې موږ ټول یو ځای یو، نو زه ډېره ښه احساسوم. د اونټاریو صوبې لندن ښار چیرته چې په مسلمانې کورنۍ د ګاډي ورخېژولو پیښه رامنځته شوې، له هغه ځایه خلکو تر 7 کیلومتره پورې مارچ وکړ. خلکو سره په بینرو لیکل شوي وو دلته د نفرت لپاره هیڅ ځای نشته او موږ د نفرت پر ځای مینه غواړو. د کاناډا د دې زیاتې آبادۍ صوبې اونټاریو په نورو ښارونو کې هم دا قسمه لاریونونه او دستورې وشوي. په سکاربورف کې لسګونه د ټولنې مشران او د سیمې اوسیدونکي په یو پارک کې راټول شوي وو. د برید ښکار شوې مسلمانې کورنۍ په یاد کې یې ګلونه کېښودل. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استعینوا الأحیاء ولکن لا تشعرون. So I feel, this is a بس زه خو داسې احساسوم چې دا د ټولې ټولنې لپاره که هغه مسلمانان دي، که عیسایان، یهودیان او که هندوان، د هر چا لپاره خطرناک خبره ده. دا کار په هره ټولنه کې کېدای شي او په زړونو کې نفرت زیاتولی شي. خو زه به خپلو بچو ته وایم چې داسې ونه کړي. دا د کډوالو وطن دی، دا د هر چا وطن دی او دې پورې هیڅ اړه نه لري چې ستا کوم مذهب دی. regardless which religion is belong to. د برید په کاناډا کې ډیره غوسه راپارولې او د ټولو خواو سیاستوالانو دا برید غندلې او د کرکې جرمونو او له مسلمانانو د نفرت مخه نیولو غوښتنه یې کړې. 20 کلنه کاناډایي نتایل ورټمن چې پرې تور دی چې په لندن کې یې په یادې مسلمانې کورنۍ له قصده ګاډی ور وخېژاوه، پولیسو نیولې دی. نوموړی په 10 جون د لږ وخت لپاره عدالت ته حاضر شو، خو په 14 جون به ورته بیا حاضرېږي. نتایل ورټمن د دې کورنۍ د 4 غړو د وژلو او د یو بل د وژلو په هڅه تورن شوی دی. د کاناډا وزیراعظم جسټن ټروډو د مسلمانې کورنۍ غړو وژنه ترهګر برید بللی او د سختدریځه ډلو او د کرکې انټرنیټي موادو مخنیوي هوډ یې څرګند کړی.